جینیفر وینګټ یوه داسې اداکاره ده چې که هر څومره وستایل شي بیا هم کمه ده. جینیفر د هندي سریالونو په لړۍ کې مهم کردار ادا کړی دی او د هغې مینوال او لیدونکي هم ډیر زیات دي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته د جینیفر وینګټ د ژوند په اړه معلومات درکړو او که چیرته تاسو د جینیفر د ژوندلیک او بیوګرافۍ په اړه خبر شئ نو ډیر زیات به حیران شئ چې څنګه نوموړي په خپل ژوند کې له ډیرو هڅو وروسته دغه مقام حاصل کړی دی. د ویډیو له پیلېدو نه مخکې که چیرته تاسې د جینیفر وینګټ مینوال یاست نو ویډیو لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو د جینیفر لقب دی جینی او جی ډبلیو او د 1985 کال د مې په 13 په ممبئی کې زیږیدلې ده او د 2023 کال له مخې 30 کلنه ده. جینیفر د سینټ زیویر های سکول څخه فارغه شوې ده او له هغې نه وروسته د کې جی سومیا کالج د هنرونو او تجارت پوهنځي څخه فارغه شوې ده. جینیفر له کوچنیتوبه د اکټینګ سره ډیره مینه درلوده او له زده کړو سره یې چندان علاقه نه درلوده او له ځانه یې د یوې اداکارې جوړول غوښتل. جینیفر د مسلک لمخې یوه نڅاګره، اداکاره، کوربه او ماډله ده. ملګرو اوس به د جینیفر وینګټ د کیریر په اړه خبرې وکړو. جینیفر د خپل اکټینګ کیریر پیل د بالیووډ فلم اکیلې هم اکیلې توم څخه کړی دی. په هغه وخت کې د جینیفر عمر 10 کاله و او په دې فلم کې د یوې ماشومې هنرمندې رول ادا کړی دی. نوموړي له دې فلم وروسته په 1990 کال کې د هندي فلم راجا کې آیګي بارات په پرده باندې ښکاره شوه. په دې فلم کې د یوې مکتبي انجلۍ رول ادا کړی دی مګر له دغه فلم څخه جینیفر چندان مشهوره نه شوه. په 2000 میلادي کال کې جینیفر په شکلکه بم بم سریال کې راښکاره شوه او له همدې ځایه په هندي تلویزیون کې د جینیفر د کیریر د کامیابۍ سفر پیل شو. دغه سریال جینیفر ته یو ځانګړی هویت وروبخه. دغه ډرامه نه یوازې په هندوستان کې د خلکو خوښه شوه بلکې په ټوله نړۍ کې لیدونکي پیدا کړل او د سریال په هغه وخت کې ډیر زیات خوښونکي درلودل. جینیفر د 2001 کال په سریال کسوټي زندگی کې مخکښ رول ادا کړی دی او دغه ډرامه هم ډیره زیاته لیدل شوې وه. په 2003 کال کې جینیفر یو ځل بیا په بالیووډ کې خپل قسمت وازمایلو او د ایشوریا رای او ابھیشیک بچن په فلم کچھ نہ کہو کې ولیدل شوه مګر له دغه فلم څخه هم جینیفر ته په بالیووډ کې کومه توجه ونه شوه. په 2009 کال کې د دل مل گئی په نوم سریال خپور شو. په دې سریال کې جینیفر مهم کردار ادا کړی وو او د جینیفر د اکټینګ په کرییر کې تر ټولو زیات خوښ شوی سریال وو. په 2015 کال کې جینیفر د لومړي ځل لپاره په یو بالیووډ فلم کې مین رول ادا کړو د کوم نوم چې و پیرسې مګر دغه فلم د سینما په پرده باندې فلاپ یعنی ناکام ثابت شو. په 2018 کال کې د جینیفر د دوهم سریال خپرول په کالرز ټي وي باندې پیل شول د کوم نوم چې دی بې پناه او دغه سریال هم د جینیفر له خوښو کړی شوو سریالونو څخه یو و. جینیفر د خپل اکټینګ په کرییر کې ډیر بهترین سریالونه وړاندې کړي دي چې ځینې یې دا دي کسوټي زندگی کې، دل مل گئی، بېحد او بې پناه. ملګرو تاسو د جینیفر وینګټ کوم سریال خوښوئ دا راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. ملګرو اوس به د جینیفر وینګټ د جایزو په اړه وغږیږو. جینیفر په مختلفو برخو کې ډېرې جایزې اخیستې دي د کوم لیست چې تاسو په خپل سکرین باندې لیدلای شئ. ملګرو اوس به د جینیفر کورنۍ درو پیژنو. د جینیفر د پلار نوم دی هیمنت وینګټ. د جینیفر د مور نوم دی پرابا وینګټ. د جینیفر د ورور نوم دی موسیس وینګټ او د جینیفر د پخوانی خاوند نوم دی کرن سنگ گروور. اوس به ملګرو د جینیفر د عاید په اړه وغږیږو. نوموړي د سریال په یوه صحنه باندې 2 لک روپۍ اخلي. د جینیفر زیاتره عاید د کمپنۍ د اعلاناتو څخه حاصلیږي د کوم چې 1 لک روپۍ اخلي. اوس به ملګرو د جینیفر وینګټ سرمایه درښکاره کړو. د جینیفر ټوله سرمایه 80 کروڑه روپۍ ده. اوس به ملګرو د جینیفر وینګټ کور در باندې ووینو. جینیفر په ممبئی کې په یو ښایسته کور کې اوسیږي د کوم قیمت چې له 10 کروڑو هم پورته دی او په دې عکسونو کې د کور ښکلا لیدلی شئ. ملګرو اوس به د جینیفر وینګټ د موټرو ټولګه ووینو. د جینیفر سره یو BMW 24 موټر دی چې قیمت یې 80 لکه دی. د جینیفر سره یو ووکس ویګن پولو موټر دی چې 4 لکه قیمت لري. نو دا و د جینیفر وینګټ د ژوند په اړه معلوماتي ویډیو. که تاسو د جینیفر مینوال یاست نو ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او دا هم راته ووایئ چې راتلونکي ویډیو د کومې اداکارې په باره کې غواړئ.